زمونږ کور زمونږ ټولګی د ښوونځیو ښوونیزې پرلپسې درسي خپرونې له 10 تر 12 ټولګي د ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي درسونه هره ورځ یوه خپرونه له شنبې تر سه شنبې په پښتو او دري ژبو اورېدلی شئ. د همدې خپرونو ویډیوګانې په یوټیوب، ټلګرام ویبپاڼو AEPO تجلا او تجلا ټکی AF ویبسایټ کې لیدلی او هم اورېدلی شئ. که زموږ د خپرونو په اړه نظر یا پوښتنې لرئ، له موږ سره د واټساپ په دې شمېره اړیکه ونیسئ: 0039 اووه 45 99 841. سلامونه او نیکې ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. د 11 ټولګي د فزیک مضمون دی، دریم لوست دی او په دې لوست کې به تاسو ډېر مهم او اساسي موضوعات زده کړئ. تاسو په تیرو لوستونو کې مختلف موضوعات زده کړل چې حرکتونه او د هغې ترڅنګ د حرکت قوانینو او نور مهم موضوعاتو. نو اوس به پیل د جاذبه قوې څخه وکړو. ګران زده کوونکو، نیوټن په نوم یو عالم و او ده وویل چې دوه جسمونه په یو بل باندې جاذبه قوه واردوي، یا د جاذبې قوې چې کوم جهاني ثابت دی هغې تشریح کړو. نو د جاذبې قوه به موږ څه رقم تشریح کوو؟ داسې به یې تشریح کوو که چېرته موږ سره دوه جسمونه یو د ده کتله M1 وي او د ده کتله M2 وي، نو دوی په یو بل باندې قوه واردوي او دا قوه موږ څه رقم ښودلی شو؟ لیکلی شو چې مثلا د M1 لخوا نه چې کومه قوه ځي موږ ورته وایو چې F21 او برعکس د M2 لخوا نه چې قوه واردېږي هغې ته هم ویلی شو چې F12. او د دې ترڅنګ R چې تاسو وینئ دا د جسمونو ترمنځ فاصله ده، یعنې که چېرته تاسو سره دوه جسمه وي فکر وکړه دوه توپه دي او دا تاسو فکر کې وکړئ، نو دغه دوه توپه فکر وکړئ دوه جسمه دي، هر یو یې ځان ته کتله لري. نو چې کتله لري اوس دا په یو بل باندې څه واردوي؟ د جاذبې قوه واردوي. چې اصلا نیوټن داسې ویلي و چې مثلا کله چې ځمکه یو جسم ځان ته کش کوي، صحیح ده چې ځمکه په جسم قوه واردوي، اما جسم هم په ځمکه باندې یو قوه واردوي، ځکه هر عمل عکس العمل لري. نو په دې اساس باندې د جاذبې قوې لپاره فرمول ترتیب شو چې دا فرمول F مساوي کیږي G ضرب بیا به خط بر ورکوي او صورت کې M1 ضرب M2 یعنې لومړنۍ کتله ضرب دوهمه کتله پر R مربع، یعنی چې فاصله مربع، یعنی دا R چې ده دا واټن یا فاصله ده، دا به تاسو مربع کوئ. او د دې ترڅنګ تاسو د جاذبې عمومي قیمت چې دی غټ G مساوي کیږي 6.8 ضرب لس په توان د -11 او نیوټن ضرب متر مربع پر کیلوګرام مربع، چې دلته نیوټن د قوې واحد ده او متر مربع چې د هغه فاصله ده او کیلوګرام چې دی دا هم کتله ده. نو انشاءالله تر دې تاسو پوه شوي اوسئ. او بل وزن ته راځو. وزن څه ته وایي؟ وزن خو تاسو په عامیانه شکل تاسو زه وایم چې وزن د ځمکې جاذبې قوې ته وایي، چې دا د جاذبې قوه په ټولو جسمونو باندې واردېږي د ځمکې لخوا نه او نظر ارتفاع ته بیا دا فرق کوي، تغییر پکې راځي. نو د جاذبې قوه د جسم او ځمکې ترمنځ، یعنې داسې به تنها نه وي چې د جاذبې قوه د ځمکې لخوا نه، جاذبې قوه د جسم او ځمکې ترمنځ، چې معمولا د جاذبې قوه چې ده هغه د ځمکې د مرکز لخوا نه عمل کوي. مثال دا مارکر یو مارکر یا یو توپ تاسو ونیسئ او دا داسې ودرېږي، دا پرېږدئ ځمکې خواته، نو دا ځمکې خواته پرېږدئ، دا ځمکې خواته حرکت وکړي او دلته علت دا دی چې ځمکې جاذبې قوه په توپ باندې تاثیر کړی دی او توپ یې ځان خواته کش کړی دی. وزن چې دی دا په W باندې ښودل کېږي، یعنې ویټ ورته وایي په انګلیسي کې، او دا په W ښودل کېږي چې دې دپاره چې فرمول ترتیب کو نو W مساوي کېږي M ضرب G، کوچنی M یا ضرب کوچنی G. نو اوس کوچنی G چې دی هغه د ځمکې شتاب دی چې معمولا د دې قیمت چې دی 9.18 متر مربع پر سکند مربع، دا د دې قیمت دی چې د باندې باید تاسو پوه شئ. او معمولا په محاسباتو کې بیا دا 9.18 نه بلکې دا تقریبا 10 نیول کېږي. د محاسباتو د اسانتیا لپاره دی نه 10 قیمت لیکل کېږي. نو د وزن لپاره لرو چې W مساوي کېږي M ضرب G سره. د دې فرمول په مرسته بیا موږ کولی شو چې د کتلې لپاره هم فرمول ترتیب کړو، یعنې ځینې وختونه خپله کتله نامعلومه وي، نو بیا موږ داسې کوو چې اطراف به په G باندې تقسیم کړو
په کوچني جي باندې چې د اطراف تقسیم کړو نو دا فرمول به آماده شي او کوچنی ام مساوي به شي خط بر پاس په صورت کې ډبلیو لاندې جي یعنی ډبلیو بر جي په دې شکل موږ کولی شو چې کتله هم بیا ترلاسه کړو د ډبلیو او کوچني جي په مرسته یا د ځمکې شتاب په مرسته موږ کولی شو چې دا پیدا کړو. د ټولنیزو شبکو له لارې له موږ سره پوښتنې خو زیاتې مطرح شوي ګران زده کوونکو. یوه پوښتنه چې معمولا زده کوونکو مطرح کړې وه د نیوټن قوانینو په باره کې وه چې د نیوټن قوانینو عمده فرق څه شی ده. نو ګران زده کوونکو زه به تاسو ته د دې سوال په جواب کې دا ووایم چې نیوټن چې د حرکت لپاره 3 قوانین ترتیب کړي وو چې په دې 3 قوانینو کې اول قانون یې د عطالت یا انرشیا په نامه یادېده چې عطالت یا انرشیا معنا وه د لومړني حالت حفظ کول، د لومړني حالت ساتل. یعنی داسې یو مقاومت دی، عطالت انرشیا داسې یو مقاومت دی چې د هرې قوې په مقابل کې دا رامنځته کیږي او غواړي چې خپل اولیه حالت حفظ کړي، یعنی لومړنی حالت حفظ کړي. یعنی هر جسم د دې علاقمند دی تر څو د هرو خارجي قوو په مقابل کې خپل لومړنی حالت حفظ کړي. چې مثال تاسو په یو ځای ولاړاست، یو بل ملګری ستاسو تاسو دکه درکوي، نو دغلته تاسو یو ځان یو مقاومت ښیي تر څو ونه لویږئ که نه. نو دلته هدف هم همدا ده چې هر جسم غواړي خپل لومړنی حالت حفظ کړي. او دویم قانون یې داسې و ګران زده کوونکو چې که چېرته په یو جسم باندې قوه وارده شي نو دا قوه به جسم ته شتاب ورکړي او د دې شتاب جهت او د قوې جهت دا سره برابر دي. او د دې ترڅنګ دریم قانون چې و البته په دویم کې بیا موږ فرمول لرو چې اف مساوي ام ضرب د ا سره. او په دریم قانون کې ویل چې هر عمل عکس العمل لري، یعنې هره قوه چې واردېږي په مقابل کې یو عکس العمل قوه شتون لري. نو انشاءالله چې پوښتنه مو ځواب شوې اوسي. لیفت ته راځو ګران زده کوونکو. معمولا تاسو روزمره ژوند کې د لیفت څخه زیاته استفاده کوئ او د لیفت وظیفه دا ده چې اجناس او انسانان له یو نقطې څخه بل نقطې ته په ارتفاعي شکل انتقال کړي. نو د لیفت ترکیب چې دی ګران زده کوونکو دا به ستاسو ته خلاص وایم چې لیفت ترکیب اصلا داسې یوه قوه ده په دې لیفت کې چې دا د جاذبې قوې خلاف عمل کوي او د دې باعث کیږي تر څو جسم په هوا کې پاتې شي. یعنی کله چې لیفت پورته ځي دا په دې معنی چې دلته د لیفت قوه ده او د لیفت قوه چې ده دا د جاذبې خلاف عمل کوي. یعنی جاذبه قوه غواړي چې کش کي لاندې خواته، اما لیفت قوه چې ده دا د جاذبې قوې خلاف یعنی جسم پورته وړي. چې دې موضوع باندې باید تاسو پوه شئ. او د دې بیا 3 حالتونه دي چې لنډ ستاسو ته وایم. یو خو دا چې مثال لیفت ځای په ځای ولاړي نو دلته به موږ وایو چې عمودي قوه یعنی د لیفت قوه په وخت سره غټ ان دی او مساوي کیږي د ډبلیو یعنی وزن چې دلته ظاهري او حقیقي وزنونه سره برابر دي. او دې حالت کې بیا موږ ان مساوي کیږي غټ ان مساوي کیږي کوچنی ام ضرب جی سره چې دا یو حالت شو. او په دې حالت کې شتاب صفر دی. شتاب په دې معنی صفر دی ځکه چې لیفت ساکن حالت کې دی، یعنی سرعت یې نه تغییر نه کوي نظر وخت ته. نو دې ته موږ وایو چې دلته شتاب صفر دی. بل داسې یو حالت دی چې لیفت په ثابت شتاب سره پورته رواني. مثلا لیفت چې کله پورته رواني نو دې لپاره به موږ وایو چې غټ ان لوی دی د ډبلیو څخه، یعنی د لیفت قوه دلته زیاته ده او دا چې موږ پیدا کوو عمودي قوه ورته ویلی شو غټ ان ته. او ان مساوي کیږي کوچنی ام بیا قوس شروع کوچنی جی جمع ا او قوس بند. دا د دې فرمول شو د دویم حالت کې چې دلته حالت داسې دی چې لیفت په ثابت شتاب سره پورته روان ده او ان کوچنی له ډبلیو نه دا په دې معنی ګران زده کوونکو چې لیفت ښکته روان دی. په دې حالت کې بیا د دې فرمول موږ لیکو چې ان مساوي کیږي کوچنی ام قوس شروع جی منفي ا قوس بند، یعنی کوچنی ام یعنی کتله ضرب جی منفي ا سره. نو دا د دې 3 حالتونو چې په یو حالت کې ساکن او په یو حالت کې به په ثابت شتاب سره پورته ځي او په یو حالت کې به ثابت شتاب سره ښکته راځي. ثابت شتاب څه معنی؟ تاسو چې په لیفت کې ودرېږئ او لیفت چې کله پورته ځي نو دا خو داسې نه ده چې سرعت به یې زیاتېږي، په همغه یو سرعت پورته ځي. موټر په شان نه ده چې سرعت به یې زیاتېږي او کمیږي، نه، سرعت یې ورته ما یو مناسب سرعت نیسي او شتاب یې ورته ثابت نیسي. ثابت شتاب په دې معنی چې سرعت کې تغییر رانشي، شتاب یې ثابت وسي.
نو دا د دې حالتونه وو. او د دې ترڅنګ بله موضوع چې ده هغه کار یا ورک دی ګران زده کوونکو چې کار څه ته وایي او د کار اصلي مفهوم څه دی. یو خو موږ داسې کوو چې روزمره ژوند کې چې موږ هر کار ترسره کوو، مثلا ډوډۍ خوراک دی یا مثال د یو ځای ته تګ دی یا مثال هر کار چې کوو ته درس چې ویو دا هم موږ ویو چې موږ کار ترسره کوو. خو عموما د فیزیک له نظره کار څه ته وایي؟ کار ګران زده کوونکو وایي کله چې د یو جسم موقعیت بدلون وکړي د قوې له امله، یعنی قوه په یو جسم وارده شي او د دې جسم په موقعیت کې بدلون راشي، نو دلته بیا موږ وایو چې کار ترسره شوی. او د کار لپاره بیا موږ دلته یو شکل هم تاسو په ذهن کې ولرئ. مثال په ډول یو بکس دی په یو ځای کې ایښی او دا تاسو کش کوئ له A نقطې نه B نقطې ته انتقالوئ. نو د دې مطلب دا شو چې دا کارتن یا دغه بکس یا د کارتن چې دا د A له نقطې نه B نقطې ته انتقال شو. نو چې کله انتقال شو دلته تاسو چې کله بکس کش کو نو دا قوه ده او د دې قوې له امله د A موقعیت نه B موقعیت ته دا بکس انتقال وکړ. او هر بکس فکر وکړئ چې یو جسم دی کتله دی ځان ته. او اوس خبره دا ده چې دا بکس تاسو په کومه زاویه کش کړی، دا هم همسې سیده د ځای په ځای جګ کو که نه کش هم کو په کومه زاویه. نو دلته یوه زاویه هم رامنځته کېږي چې د تیتا په نامه یادیږي. او د کار لپاره بیا موږ فرمول لرو ګران زده کوونکو چې W مساوي کېږي F ضرب D، یعنی قوه ضرب فاصله. D چې مې ویلې دا د دوو موقعیتونو ترمنځ فاصله ده چې جسم اول چیرته او بیا چیرته انتقال شو، د هغې ترمنځ فاصله ده. نو تر دې ځای تاسو پوه شوئ. او د W مساوي کېږي F ضرب D ضرب کوساین تیتا. نو دا د دې فرمول دی. او ځینې وختو کې که چېرته قوې تاثیرات عمودي اوسي نو بیا دلته تاسو وګورئ چې کوساین د څو درجو راځي، دلته تاسو ورته پام وکړئ. که چېرته مثلا زاویه صفر یو مثال پر ساین د صفر صفر کېږي، کوساین د صفر بیا یو کېږي. نو که زاویه که چېرته صفر نو بیا کوساین د صفر یو کېږي، یو ضرب اف ډي خپله اف ډي کېږي. نو په دې خاطر بیا ځینې وخت دې ته ډبلیو مساوي کېږي اف ضرب ډي فرمول هم کارول کېږي. اوس خبره دا ده که چېرته په مثال کې تاسو ته زاویه درکړه خو وضع به یې کوي کوساین د تیتا، که زاویه یې در نه کړی نو په دې معنی چې زاویه هلته صفر نیولې ده. د کار واحدونه دي چې کار موږ د کوم واحدونو په واسطه اندازه کولی شو. سیستمونه د اندازهګیري خو ډېر دي، خو درې مهم سیستمونه دا دي چې CGS دی، MKS دی او MTS دی. CGS سیستم کې موږ کولی شو د کار واحدونه د فرمول له مخې ترتیب کو. د کار فرمولو W مساوي F ضرب D چې F پکې قوه ده او D پکې فاصله ده. نو اوس به تاسو د قوې واحد وضع کوئ ډاین او ضرب سانتي متر، چې ډاین ضرب سانتي متر دا د CGS په سیستم کې د کار واحد دی چې دې ته دغه موږ ورته ارګ ویلی شو. چې ورته ویو ارګ ورته ویلی شو، یعنې ارګ یې عمومي نوم دی. او د MKS په سیستم کې بیا د قوې واحد چې دی نیوټن ده او نیوټن به ضرب متر ونیسئ. نیوټن ضرب متر چې دې ته پاسکال هم موږ ویلی شو. په بخښنې سره نیوټن ضرب متر ته ژول ویلی شو. او MTS چې دی ګران زده کوونکو دلته بیا سټین ضرب متر راځي چې سټین دلته د قوې نمایندګي کوي او متر چې دی دا د فاصلې نمایندګي کوي چې دې ته کیلو جول هم موږ ویلی شو. په دې باندې انشاءالله تاسو پوه شوي اوسئ. اوس یې موږ ته یو مثال فکر وکړئ راکوي او ځان سره یاداشت هم کوي. مثلا F قوه ده 3 ضرب 10 په توان د 3 نیوټنه او W چې دی 10 ژوله دی او D چې دی نامعلوم دی، یعنې فاصله پکې نامعلوم ده. نو W مساوي F ضرب D فرمول ولیکئ او د دې دواړه خواوې چې دي دا په څه شي تقسیم کوئ چې فرمول درته اسانه شي راحته شي. نو تاسو به دا دواړه خواوې په F باندې تقسیم کوئ. چې کله دا تاسو په F باندې تقسیم کړئ نو D به یوازې شي، D به آماده شي، یعنې فرمول به د D برابر شي چې D مساوي به شي د څه سره؟ D به مساوي شي W پر F سره نه په دې شکل. چې دلته اوس موږ ته کار او هر څه یې راکړي دي وضع کوي. پاس په صورت کې به ولیکئ 10 د ژول په ځای کولی شئ ولیکئ نیوټن ضرب متر. او په مخرج کې به تاسو څه کوئ؟ په مخرج کې به داسې یو کار وکئ چې د کار قیمت به وضع کوئ. کار 10 خو مې پورته وضع کړو، لاندې به قوه وضع کوئ. په بخښنې سره 3 ضرب 10 په توان د 3 نیوټن، چې دلته به نیوټن د نیوټن سره خلاص شي ګران زده کوونکو او
د دې ترڅنګ 3 به د 10 سره اختصار کوي 1 3 3 او 1 3 3 او دا مې دی 0 نو پاس به 10 پاتې شي او لاندې به 10 په توان د منفي 10 په توان د 3 به پاتې شي نو دا 10 په توان د 3 چې د پاس 10 څنګ ته ویسم نو هغې نه به څه جوړ شي 10 ضرب 10 په توان د څه کېږي منفي 3 کېږي چې هغه موږ ساده کړو 10 په توان د منفي 2 نو دا به ځواب شي خو محاسبه یې راحته ده تاسو ریاضي سره بلد هستئ اوس هم راځو ګران زده کوونکو انرژي ته چې انرژي څه ته ویل کېږي انرژي چې دی اصلا د کار کولو وړتیا ته وایي یعنې بدون د انرژي څخه کار نه کېږي یعنې هر کار چې ترسره کېږي هلته که ماشین او که انسان یعنې ژوندی او غیر ژوندي دی یو ډول انرژي مصرفوي مثال په ډول که چېرته موږ انرژي ونه لرو موږ کولی شو چې یو جسم له یو موقعیت نه بل موقعیت ته انتقال کړو نه مثال ځینې وخت تاسو ډېر ستړي یاستئ او غواړئ چې یو دروند جسم له یو ځای نه بل ځای انتقال کړئ ستاسو هېڅ له وس توان نه پوره نه وي ځکه تاسو ځان سره دا احساس کوئ چې زه وس توان نه لرم انرژي دومره نه لرم نو انرژي چې ده دا د کار کولو وړتیا ته ویل کېږي او انرژي او کار چې دی د دې واحدونه سره ورته دي یو شان دي او د دې په واسطه موږ کولی شو مثلا د انرژي واحداتو کې حساب کړو ژول ایر کالوري دا ټول موږ حسابولی شو او بیا په انرژي کې مختلف انرژیانې موږ لرو او د هغې تر څنګ ډېر زیاتې دي خو دې کې بیا ځینې چې مهمې دي هغه میخانیکي انرژي ده او د هغې تر څنګ حرکي ده او پوتانشیل ده چې میخانیکي انرژي په حقیقت کې مساوي کېږي د پوتانشیل انرژي جمع د حرکي انرژي دا دواړه به سره جمع کوي استاد زه یو سوال لرم نو ګران زده کوونکي ته پوښتنه هم پیدا شوه چې هغه به ورته ځواب کړو میخانیکي انرژي څه ته وایي ګران زده کوونکي پوښتنه دا ده چې خپله میخانیکي انرژي څه ته وایي ګورئ میخانیکي انرژي موږ داسې تعریفوو چې میخانیکي انرژي هغه انرژي ده چې د کار کولو لامل ګرځي د میخانیکي کار لامل ګرځي او بیا دا مساوي کېږي د پوتانشیل انرژي او حرکي به سره جمع کوي چې پوتانشیل انرژي ذخیروي انرژي ده چې په جسم کې ذخیره کېږي او که حرکي هغه ده چې د جسم د حرکت لامل ګرځي یا هغه انرژي چې جسم د حرکت په حالت کې لري هغې ته حرکي انرژي موږ وویلی شو راځو بل موضوع ته فشار ته یا پریشر چې ورته وایي فشار ګران زده کوونکو د قوه وارده قوه فی واحد سطحه یعنی که چېرته قوه په فی واحد سطحه باندې وارده شي دې ته فشار ویل کېږي البته سطحه باید فی واحد فی واحد په دې معنی مثلا 1 متر مربع 1 سانتي متر مربع داسې باید وي یعنی د سطح یو واحد وسي او قوه چې ده د قوې معمولا عمودي تاثیرات موږ په پام کې نیسو په فشار کې موږ د قوې کوم تاثیرات نیسو عمودي تاثیرات نو عمودي تاثیرات د یوې قوې په سطحه باندې دې ته فشار وایي چې فشار چې دی دا پی مساوي کېږي اف پر ا اف قوه ده او پر ا چې مې ویلې هغې مساحت دی او پی مساوي کېږي اف قوه تقسیم اس غټ اس چې دی هغه هم د مساحت معنی لري او د دې ترڅنګ پی مساوي کېږي ډبلیو چې ډبلیو خپله د جاذبې قوه یا وزن دی نو خپله قوه ده که نه نو په دې خاطر ځینې وخت ډبلیو پر ا هم موږ لیکلی شو چې ا او اس چې دي دا د سطح معنی لري او اوس موږ د همدې فرمول په مرسته کولی شو چې د فشار لپاره واحدات جوړ کړو ځکه هر فزیکي کمیت ځان ته واحدات لري تر څو اندازه شي نو د سی جی اس په سیستم کې ډاین پر سانتي متر مربع دی ځکه د قوې واحد چې دی ډاین دی او د مساحت واحد چې دی سانتي متر مربع دی چې ډاین پر سانتي متر مربع ته عموما د باري په نامه یادیږي چې باري هم د فشار یو واحد دی او د دې ترڅنګ امکایي سیستم کې بیا موږ نیوټن پر متر مربع لرو چې دلته نیوټن چې دی دا د قوې نمایندګي کوي او متر مربع هم مساحت دی نیوټن پر متر مربع چې نیوټن پر متر مربع ته بیا پاسکال ویل کېږي او بل د ام ټي اس په سیستم کې چې موږ کوم واحد لرو هغه سټین پر متر مربع دی چې سټین پر متر مربع په حقیقت کې د پیس په نامه هم یادیږي چې دا هم د څه لپاره د فشار د اندازه کولو لپاره واحد دی اوس هم راځو د مایعاتو فشار ته چې خپله مایعات تاسو پیژنئ ګران زده کوونکو چې مایعات هغه مواد دي چې شکل ثابت نه دی نظر لوښي ته نظر محیط ته خپل شکل ته بدلون ورکوي او د دوی د ذراتو ترمنځ چې کومه د جذب قوه ده نسبت جامداتو ته دا قوه کمه ده او فاصله نسبت جامداتو ته زیاته ده دا د مایعاتو لنډ تعریف و او اوس د مایعاتو فشار ته راځو د مایعاتو په فشار کې تر ټولو مهمه خبره دا ده ګران زده کوونکو چې مایعاتو فشار داسې یو فشار دی چې په ټولو خواو باندې دا واردېږي یعنې که په یو ظرف کې مایعات یعنې یو ظرف موږ له مایع څخه ډک کړو
نو دلته په جانبي طرفونو جانبي چې څه کله وایم یعنې د ظرف په دیوالونو باندې دې باندې فشار واردېږي او قاعدې فشار چې ورته وایي یعنې خپله د ظرف په قاعده باندې فشار واردوي سعودي فشار چې دی که مثلا پاس خواته د ظرف سرپوش خواته فشار واردېږي او داخلي فشار چې دی دا خپله د ذراتو ترمنځ چې دا د مایع چې کوم ذرات دي دوی په خپل منځو کې په یو بل قوه واردوي او فشار تولیدوي نو مایعات چې دي دا په ټولو خواو باندې فشار واردوي چې د ټولو خواو څخه مطلب قاعدې فشار دی او جانبي فشار دی داخلي فشار دی او د دې ترڅنګ بل موږ سعودي فشار لرو چې دلته په مایعاتو فشار کې یوه ډیره مهمه خبره ده چې هغه دا ده چې د عمق یا د عمق په اساس باندې موږ دغه فشار ګورو چې آیا کمیږي زیاتیږي که تاسو پام کړئ کله چې تاسو یو بیلر واخلئ او لا د اوبو څخه ډک کړئ نو تاسو هغې لپاره نل په کوم ځای کې نصب کوئ مثال تاسو ورته نل یا شیردان چې وصلوئ هغه د دې بیلر په لاندې برخه کې وصلوئ ولې ځکه چې لاندې برخه کې د خپله د بیلر د سر نه نیولې تر لاندې برخه پورې دلته عمق زیاتیږي ژوروالی زیاتیږي او هر څومره چې ژوروالی زیات شي په همغه اندازه فشار هم څه کېږي زیات وي نو تاسو وګورئ چې موږ سره یو بیلر یا ظرف که چېرته موجود وي تاسو داسې یو فرض کوئ او د دې بیلر یو نل موږ لاندې برخه کې وصل کړو یو نل هم پاس برخه کې یعنې یو شیردان لاندې او یو پاس جګ ارتفاع کې نو که لاندې شیردان ته موږ ویو چې د ای شیردان او پاسیني ته ویو چې د بي نو کله چې دا د اوبو څخه ډک کړو او دا نلونه راخلاص کړو نو د ای له شیردان څخه یا له نل څخه اوبه ډېر په شدت سره بهر کیږي یعنې په شدت ډېر ده او کوم چې د بي نقطه ده چې پاس ده د هغې شدت کم ده ځکه چې د بي نقطه چې ده د هغې عمق کم دی یعنې هلته اوبه دومره ډېر عمق نه لري خو که چېرته ای نقطه په پام کې ونیسو هغه د بیلر لاندې ده یعنې د بیلر د سر نه د اوبو د سطحې نه تر لاندې پورې ډېر عمق ده نو عمق که زیاتیږي نو دې سره بیا فشار هم زیاتیږي نو لنډه خبره دا شوه که چېرته موږ د ای نقطه کې وګورو دغه پاس چې کوم شیردان بند شوی دلته عمق زیات دی او فشار یې څه دی ګران زده کوونکو کم دی او د دې ترڅنګ په بخښنې سره عمق زیات دی فشار هم زیات دی او د بي په نقطه کې عمق کم دی فشار هم ورسره څه کېږي کمیږي چې دا خبره هم هیره نه شي اوس هم راځو بل موضوع ته چې هغه د پاسکال قانون دی د پاسکال قانون چې دی ګران زده کوونکو خپله پاسکال یو فزیکدان یو عالم و چې د مایعاتو فشار په باره کې نور تحقیقات وکړل څېړنې وکړلې او د یو قانون رامنځته کړه په نوم د اوبو شکنجه د اوبو څه شکنجه یعنې د ده هدف دا و چې کوچنۍ قوه په لویه قوې باندې څه کړي بدل کړي د دې هدف دا و چې لږ فشار په ډېر فشار بدل شي او دې چې کله دا چې اوبو شکنجه جوړه کړه چې تاسو کتاب کې هم د دې شکل لیدلی شئ نو یو خواته فکر وکړئ چې مقطع کوچنی وي یو کوچنی مساحت یې لرو او بلې خواته چې دا یو نل چې مقطع یې غټه وي هغه یې په پام کې ونیو نو کله چې موږ په دې کې اوبه واچوو او د دې ظرف بسته کړو سرونه یې بسته کړو د دواړو خواو ته او په دې باندې پسټون کېږي پسټون چې دی یو کوچنی پسټون او بل لوی پسټون اوس کله چې وایي موږ په کوچني پسټون باندې فشار راولو نو یا قوه پې وارده کړو نو خپله پسټون مساحت لري که نه لري بلکل لري نو کله چې پې قوه وارده شي په دې قوه چې کله په مساحت وارده شي فشار جوړوي نو اوس همدا فشار چې کله وارد شي دا فشار آهسته آهسته ځي او د دې مایع په ټولو برخو باندې تقسیمیږي او کله چې تقسیم شو آهسته آهسته تر څو چې بلې برخې ته رسیږي هلته دا فشار هم زیاتیږي او قوه هم زیاتیږي چې بالاخره لوی پسټون ته دا قوه رسیږي او هلته قوه هم قوي کیږي غټیږي او د دې ترڅنګ دلته هم یو فشار رامنځته کیږي ځکه F2 قوه که په پام کې ونیسو F2 قوه چې کله په پسټون وارده شي نو پسټون خپله مساحت څه دی A2 دی د دوهم پسټون نو دلته چې کله قوه په پسټون واردېږي دلته هم یو فشار دی او دا فشار او قوه چې ده زیات دی د دې لنډ مثال تاسو ته ووایم چې تاسو که چېرته موټرشویي ته پام کړئ موټرشویي ځي ته که تللي اوسئ نو هلته که تاسو وینئ دغه موټر چې کله پورته کوئ د جک په واسطه نو دغه جک هم د اوبو شکنجه یو په اساس جوړ شوی ده چې په ډېر کم فشار سره یعنې اندکه فشار واردوي اما همدغه اندکه فشار اندکه قوه په یو لویه قوه بدلیږي چې تر څو د موټر د جګېدو لامل ګرځي نو دا د دې استعمال دی او نور مختلف استفادې لري مثال د موټر په بریکونو کې چې تاسو پام وکئ
موټر په دومره وزن سره او په دومره سرعت سره په ډېر یو اندکه فشار چې تاسو یې د خپې په واسطه واردوئ په بریک باندې دا درېږي. علت یې څه دلته هایدرولیک دی او د مایعاتو فشار په اساس دا ترتیب شوی جوړ شوی ده. نو په دې تاسو پوه شوئ. او د پاسکال قانون چې دی دا که فرمول په شکل زه تاسو ته وښیم نو تاسو به ولیکئ ځان سره چې F1 پر A1 او بیا به مساوي علامه ورکئ F2 پر A2. یعنې دلته د یو تناسب په شکل یو خواته به F1 پر A1 راشي، بیا به مساوي علامه راشي او بیا به F2 پر A2 راشي چې دا د پاسکال د قانون فرمول یا خپله قانون شو چې F1 پر A1 دا کوچنی پستون دی او F2 پر A2 دا لوی پستون دی چې F1 چې دی دا کوچنی قوه ده او دا چې کله په کوچني پستون واردېږي آهسته آهسته د مایعاتو فشار سره زیاتېږي او بالاخره F2 چې ده دا قوه بیا زیاته ده چې دا قوه عطا کولی شي چې ډېر درانه جسمونه هم پورته کړي. په منځ کې یو موضوع بله هم راغلی چې سیال دی ګران زده کوونکو. سیال چې دی هر هغه شی چې یا هر هغه کمیت چې جریان وړتیا ولري یعنې جریان پیدا کړي هغې ته موږ سیال وایو. مثلا سیال په جامداتو کې که پام کوو نو جامداتو کې نشته ځکه که موږ سره یو جامد جسم یا که موږ یو ځینې وارته یو ځینې ګزار کړو نو خو جریان نه پیدا کوي که نه اوبو غوندې. خو اوبو ته که پام وي تاسو اوبو ته پام کړی مثلا تاسو سره په یو چایبر کې اوبه یا په یو ظرف کې اوبه دا چې کله تاسو بل لوښي ته اړوئ نو ډېر په منظم شکل دا جریان پیدا کوي. نو هر هغه شی چې د جریان ولري او جریان پیدا کوي جریان وړتیا ولري هغې ته سیال ویل کېږي. نو دا ډېر لنډه او اسانه موضوع چې تاسو انشاءالله چې پوه شوي اوسئ. او بل راځو د ارشمیدس قانون ته ګران زده کوونکو چې د ارشمیدس قانون هم ډېر یو مهم قانون دی او د ارشمیدس چې په کوم وخت کې و نو دلته د هیرو په نوم یو پادشاه و او ده غوښتل چې یو تاج جوړ کړي نو ده زرګر ته 1 کیلو طلا ورکړه او د دې 1 کیلو طلا څخه ویې راته تاج جوړ کړه. نو دا زرګر لاړ او تاج یې جوړ کړه او بیرته یې راوړه. نو دلته پادشاه په زړه کې شک پیدا شو چې آیا واقعا دلته 1 کیلو طلا کارول شوې او که نه ده آیا پکې مس خو نه دي مکس شوي یا نور مواد خو پکې نه دي مکس شوي. نو دې لپاره یې د ارشمیدس راغواړي او هغه ته وایي چې ته به دا موضوع ماته معلومه کړي چې واقعا دا 1 کیلو طلا څخه دا تاج جوړ شوی او که نه دی جوړ شوی. نو ارشمیدس هم د خپل وخت مشهور ریاضي پوه او همدارنګه عالم و. نو د ډېر فکر کولو وروسته بالاخره یو ورځ دا د اوبو دغه تف کې ډکوي او په ده کې ځان اچوي. نو چې کله ځان واچوي نو ځان سپک احساس کړي او د دې بغلون څخه اوبه هم توی شي. نو د ده په ذهن کې دا مفکوره ایجاده شي چې ما چې کله د اوبو کې ځان واچو نو زما د وجود په اندازه یا زما د حجم په اندازه اوبه بې ځایه شوې توی شوې او زه ځان سپک احساسوم. نو دې تحقیق وکړو او بالاخره ده وویلې چې هر جسم چې په اوبو کې هغه د خپل حجم په اندازه اوبه بې ځایه کوي او ځای نیسي. یو دا او بل ده وویلې چې هر جسم چې په اوبو کې یو هغه ځان سپک احساس کوي یعنې دلته د اوبو لخوا نه یو سعودي قوه ده چې همدې سعودي قوې باندې ارشمیدس قانون هم ترتیب شوی دی. دا سعودي قوه وایي د جاذبې خلاف عمل کوي او انسان خپل ځان سپک احساسوي. نو دا د دې هغه فلسفه او قوانینو چې دې تشریح کړل او بالاخره دی په ثبوت رسوله چې تاج کې مس کارول شوي دي او اصلي طلا 1 کیلو طلا پکې نه کارول شوي. او هغه کار یې همداسې وکړو چې د 1 کیلو طلا راواخیسته او هغه په یو ظرف کې چې له اوبو څخه مکمل ډک و په هغې کې اضافه کړو. نو څومره اوبه چې د 1 کیلو طلا څخه بې ځایه شوې هغه ځان سره ونیولې بغل ته او د دې تر څنګ بیا هم دا تاج جوړ شوی تاج یې راوړو او دا یې هم وکتو چې څومره اوبه بې ځایه کولی شي. نو د دې سره نور تجارب یې هم ترسره کړي تر څو چې دې وکولی شو دغه موضوع مشخصه کړي. نو د ارشمیدس قانون کې بیان یا د ارشمیدس قانون مفهوم څه دی؟ مفهوم یې دا ده چې ارشمیدس قانون وایي چې هر جسم چې په اوبو کې ده هغه د خپل حجم په اندازه اوبه بې ځایه کوي. یو دا او بل ارشمیدس ویلی چې هر جسم چې په اوبو کې قرار نیسي نو دلته د اوبو لخوا نه یوه سعودي قوه پرې عمل کوي چې دا د دې ډېر مهم او اساسي پوینټونه دي. نو را به شو د ارشمیدس قانون ته چې دې کې نور کوم مهمې ټکي دي. د ارشمیدس قانون چې دی د اصلي مفهوم دا چې یو جسم په اوبو کې د خپل حجم په اندازه اوبه څه کوي بې ځایه کوي او د جسم وزن په اوبو منځ کې وایي کمیږي او دلته ولې کمیږي ځکه چې دلته سعودي قوه عمل کوي.
دا د دې هغه اساسي او مهم پوینټونه چې د ارشمیدس په قانون کې تاسو دا زده کړي اوسئ. او د دې ترڅنګ ګرانو زده کوونکو ارشمیدس قانون چې دی زیاتره د مایعاتو په برخه کې دا به ډېر کارول کیږي. همدارنګه د پاسکال قانون چې تاسو زده کړ دا ټول د مایعاتو فشار او د مایعاتو په برخه کې ترې زیاته کار اخیستل کیږي. او بل راځو چې یو دوه موضوعګان نورې هم دي چې هغه خطي مومنټم دی یا خپله مومنټم او امپلس دی. خپله مومنټم که چېرته موږ تعریف کړو د یو جسم سرعت ضرب کتله، یعنی د یو جسم چې سرعت راواخلی او دا یې ضرب کتلې سره کوي نو تاسو ته به مومنټم یا خطي مومنټم په لاس راشي. یعنی مومنټم په اصل کې داسې دی ګران زده کوونکو چې مثلا یو جسم یو مقدار کتله لري، صحیح ده، او د دې یو مقدار کتله لري او ګورو چې د دې سرعت څومره دی. نو دا دواړه کله سره ضرب شي نو دې نه به څه جوړېږي، دې نه به مومنټم لاسته راځي. او بل خطي مومنټم چې دی دا یو وکتوري کمیت دی او وکتوري کمیت دی. او د دې ترڅنګ د دې لپاره که فرمول ترتیب کړو پی وکتور، یعنی پی به ولیکئ په سر بیا وکتور رسم کوئ ځکه وکتوري کمیت دی، مساوي کیږي کوچنی ام ضرب وی په سر وکتور. یعنی وی په دې په سر وکتور په دې معنی چې دا یو وکتوري کمیت دی، سرعت هم وکتوري کمیت دی چې په دې فرمول کې خپله پی وکتور چې دی دا مومنټم دی او کوچنی ام چې دی دا کتله ده او وی وکتور چې دی دا هم سرعت دی. چې دې موضوع ته باید ستاسو پام وي. او د دې ترڅنګ د دې واحد موږ څه رقم ترتیبوو، واحد لپاره کیلوګرام ځکه د کتلې واحد دی او ضرب د سرعت واحد به راوالی متر پر سکند سره. استاده زه یوه پوښتنه لرم. نو ګران زده کوونکي پوښتنې ته به ځواب ورکړو. د وکتوري کمیت مقصد څه ده؟ د ګران زده کوونکي پوښتنه دا ده چې وکتوري کمیت څخه مطلب څه دی، یعنی مفهوم څه دی. ګران زده کوونکو تاسو فزیک کې دا ما تاسو ته ویلي وو چې کمیتونه د مقدار او جهت له مخې په دوه ډوله دي چې یو وکتوري دی او بل سکالري دی. چې وکتوري کمیتونه چې دا کمیتونه دي چې مقدار پکې په پام کې نیول کیږي، یوازې مقدار پکې ماتره دی چې هغې کې مثلا وخت دی، فاصله ده، کتله ده، دا ټول یوازې وخت په کاریږي. اوږدوالی دی، مساحت شو، حجم شو، دلته یوازې مقدار ضرور دی، یعنی جهت ضرور نه دی. او بل مونږ ویلی و چې وکتوري کمیتونه هغه کمیتونه دي چې هم مقدار ضرورت دی او هم ورته جهت دی، یعنی مقدار او جهت دواړه په پام کې نیول کیږي. نو په دې اساس باندې په وکتوري کمیتونو کې هم مقدار او هم جهت چې په دې کې بیا سرعت راځي، په دې کې قوه راځي، په دې کې مومنټم راځي، امپلس راځي او د دې ترڅنګ وزن راځي، دا ټول بیا په وکتوري کمیتو کې شاملیږي. بل موضوع چې لنډه غواړم تشریح کړم امپلس دی. امپلس چې دی ګران زده کوونکو د یوې قوې تاثیرات چې یوه قوه په څومره وخت کې تاثیر کوي، یعنې د یوې قوې د تاثیر وخت ضرب د قوې سره، یعنې چې دا قوه په څومره وخت کې تاثیر کوي. مثال په یو جسم باندې موږ قوه واردوو او د یوې قوې په واسطه دا جسم له یو ځای نه بل ځای ته بې ځایه کوو. نو دلته حتما وخت شته دی، وخت شتون لري چې څومره وخت کې دا کار وشي، څومره وخت کې د دې قوې د تاثیر له امله دا جسم موقعیت بې ځایه شو. نو دغه پوینټونو ته په کتو دلته موږ وایو چې امپلس چې دی دا د یوې قوې د تاثیر وخت ضرب د قوې سره، دې ته امپلس موږ ویلی شو. او امپلس په حقیقت کې په عامه ژبه موږ ووایو نو ضربه. امپلس څه ته وایي؟ ضربې ته وایي. او د دې فرمول چې دی آی وکتور، آی وکتور څه معنی؟ یعنې دا هم یو وکتوري کمیت دی او دا مساوي کیږي قوه به راواخلی چې قوه خپله وکتوري کمیت دی ضرب دلتا ټي، چې دلتا دلته کوچنی مثلث چې په څنګ کې ټي ولیکل شي، دلتا ټي کوچنی مثلث چې دی د تغییر معنی لري، یعنی د وخت تغییرات به راواخلی او دا به د قوې سره ضرب کوي. چې کله تاسو د قوې سره ضرب کو تاسو ته به امپلس په لاس راشي. نو ګران زده کوونکو انشاءالله چې په امپلس هم پوه شوي اوسئ او په خطي مومنټم هم. نو د فزیک د مضمون په دریم لوست کې هم تاسو ډېر مهم موضوعات زده کړل چې دا موضوعاتو کې تاسو مایعات وپېژندل، پاسکال قانون هم وپېژندو، ارشمیدس قانون هم وپېژندو او د دې ترڅنګ ډېره مهم او اساسي موضوعات تاسو وپېژندل. نو د فزیک مضمون د 11 ټولګي چې کوم اساسي او مهم موضوعات هغه ټول ما تاسو ته مرور کړل. نو بیا به هم تاسو کتاب له ځان سره ولرئ او مطالعه به کوئ تر څو هغه مهم پوینټونه چې درس په منځ کې دي هغه هم تاسو ځان ته بیرونویس کړئ او کوم یو چې ما تاسو ته تشریح کړي دي دا هم ځان سره یادداشت کړئ. نو تر بل وخت مو پلی او بخونکي رب سپارم.